په لغمان کې د هغه ماشوم کور ته روان و چې څه موده وړاندې اختطاف شوی و. دا همدې خوا ما خواته راغی ځان اوس به پیسې راکړي. جوب نه یو سپین دسمال راو کاږل چې پکې تاو کړي وو، هماغه یې ما سږمو ته ونیول، نور بې هوښه شو. دسمال مې ورته خولې ته ونیوه سږمو ته، هلک مې موټر کې واچو الټو کې، بیا مې ځان سره ویوړ بېرته ډاکور ته 2 شپې خواښې سره مې و. از مظنونین 8 نفر و یا 9 نفر دستگیر شد، در جملهشان یک زن هم بود. طالبانو په یاره شپه چاپه اچوله اخر یې چې زه هلته غره ته وړم، نور هملته خوشې کړی وم، بې هوښه ومه، نور یې لاسونه او پښې راته خلاصې کړې وې، نور تښتېدلي وو. ته دلته یې هلته راځه چې مونږ دې بیو هلته هغه ځای نه د ځای نه مړی د هلته بل چا کور ته. د دولت نه ډېر خوشحاله یم چې زما زوی صحیح سلامت پیدا کړ او ما ته یې راوسپارل، زما کور ته یې راوړ. په لغمان کې د هغه ماشوم کور ته روان و چې څه موده وړاندې اختطاف شوی و. او د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې خوشي شوی دی. اختطافګر څوک و او څه ډول یې یاد ماشوم په لغمان ولایت کې اختطاف کړی دی؟ نوم مې روحان الله ولد علانظر، او دا مونږ راغلو بر نه هغه نه ډاکور نه، او زه اوسېدونکی یم د ډاکور او اوسېږم کوټلي کې. او زه راغلم هغه نه ډاکور نه راغلم لغمان ته، الټو را سره وه، الټو مې خرڅه کړه 100,000، اخیسته مې وه په 40,000 او یوه میاشت نیټه پورې. مالې هغې جن نه چې مالې بېرته چې لاړم بیا ما سره 80,000 کالدارې وې، هغه مې راوړلې، ماته مې کړې، خواښې مې هم را سره وه، زه مې وم او خیمې هم را سره وو. دا هلک بیا مونږ ویړه او ما ورته ویل مالې الینګار اډه کې زه ډارېږم، مالته راځه، صابون مې ترېنه واخېسته، الینګار اډې پورې راغلم ورسره، هغه ما سره هم و، او بیا زه بېرته ورسره لاړم الینګار اډه کې، همالته راغی هلک را سره، بیا الینګار اډې کې مې هلک ته هغه وکړ، دسمال مې ورته خولې ته ونیوه سږمو ته، هلک مې موټر کې واچو الټو کې، بیا مې ځان سره ویوړ بېرته ډاکور ته 2 شپې خواښې سره مې و، خواښې نه بعد مې چې پوه نه یم چې چا ته ورکړه. اختطاف کوونکي د یاد ماشوم له کورنۍ څخه څه غوښتل او یاد ماشوم څخه د څه شي ګټه پورته کوله؟ خواښې مې ویلې، وایي زه یې وړمه دا هلک، وایي هغه ګردې وې ترېنه باسمه، وایي زه یې خرڅمه، وایي پیسې یې پرې باندې اخلمه. وایي د ماشوم د اختطاف په قضیه کې د یو شمېر نورو کسانو په ګډون یوې مېرمنې هم لاس درلودی چې د یادې قضیې په تړاو داسې وایي: ما ته دا زوم ویلې ته دلته راسه هلته ولاده سه داسې جنکۍ پېغلې دي، دا دوا هغه ده. ما ورته ویلې خیر دا چې پېغلې دي، زه چې هلته لاړم دا ځواني مرګ ځای هلته تللی وم، هماغه هلته ما لیدلی هغه د ځای نه هغه ځای نه. مونږ ورته ویلې مونږ تا دلته څنګه کوله، نظر ماما ورته ویلې مونږ تا څنګه کړو دلته، مونږ تا سره مونږ د هغه نسو کولی چې ولا اوس ته دلته یې هلته راځه چې مونږ دې بیو هلته هغه ځای نه د ځای نه مړی د هلته بل چا کور ته. دغه هلک د ما د روحان او د ما مور او د ما ورور ذاکر دغه دا انتخاب کو ځان سره راوړی و، هلته 2 شپې مونږ کور کې وساته، 2 شپو نه بعد بیا نور دغه هلک بیا روحان چاته ورکړه، نور بیا زه په دې قضیه پوه نه سلم چې دا چاته ورکړه یا څنګه یې کړه. نو هغه روحان ویل چې دا یې مونږ هغه ده خپلوان ده. د لغمان امنیه قمندان مولوي نجیب الله کریمي وایي د اختطاف شوي ماشوم د قضیې په تړاو یوه 9 کسیزه ډله نیولې چې دوسیه عدلیه و قضایی ارگانونو ته لیږل شوې. قضیه اختطاف که اینجا رخ داده بود، یک طفلک اختطاف شده بود. باز در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی ما از مظنونین 8 نفر و یا 9 نفر دستگیر شد، در جملهشان یک زن هم بود. و بعد از دستگیر شدن مظنونین او طفلک ما به دست آوردیم و اینجا در قماندانی او را به واریسش یعنی به پدرش تسلیم دادیم. د لغمان په مرکز کې د شپې مهال د هغه ماشوم کور ته ځو چې د امنیتي ځواکونو په هڅو سره د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل شوی و. نصیر احمد د خپل اختطاف کېدو قضیه داسې بیانوي: دا روحان الله هلته ما صابون خرڅوله، همداسې روان وم بره تللم،
دا راغی وایي صابون 100 روپۍ خرڅوي مال چکۍ 20 روپۍ 20 روپۍ دا لاړ هلته بل انډیوال مې ما څنګ کې ودرېدل هغې نه یې پوښتنه وکړه بېرته راغی ما څنګ کې وایي راځه هلته زما ورور دی صابون ما ته راکړه پیسې درکوي ما نه زه نه ځم در سره وایي راځه چې تللم لارې کې روان وم وایي ته کراچۍ چېرته دی ما ورته ویلې مالک د کیلو سټور کې دروم وایي راځه کراچۍ دی هملته ودروه بیا به لاړ شو هماغسې صابون راته خلطو کې واچوه 10 روپۍ کې پیسې هلته ما نه کراچۍ زه هلته نه دروم نور صابون ځان ته اخلم بېرته ما څه به راځم وایي راځه هملته ودروه چې کراچۍ مې ودروله نور هماغسې لاړم ورسره هغه ته الینګار اډې ته چې لاړم دی هلته موټر درولی و وایي زه ته دا صابون هلته کېږده هغه کې صابون مې چې وایي دا ډاله کې صابون کېږده صابون مال زه ته یې کېږده وایي زه مې ورور ته نارې کوم صابون پیسې به دې درکړي مال زه صحیح ده ما چې ډاله کې ورته صابون کېښوده صابون مې چې ورته ډاله کې کېښوده دا هم دې خوا ما خواته راغی ما ځه اوس به پیسې راکړي جوب نه یو سپین دسمال راوکاږل چې پکې تاو کړي وو هماغه یې ما سومو ته ونیول نور بېهوښه شوم همداسې راوړم کور ته چې راوړم دا شپې کې به هماغه ښځه به راتله لږه ډوډۍ او اوبه به وي هماغلته به ایښې وي هماغه یې به راکوله خلاص نور چې به هلته طالبانو به چاپه اچوله 2 شپې هماغه یو بل هلک هم ما سره وو هغه ما سره وو 2 شپې موږ ګډ وو نور یې بېل کړو چې شپې به طالبانو چاپه اچوله وړلم به یې کاږلم به یې کور نه به کاږلم هغه خوا ته یې به وړلم غرو ته نصیر احمد د لغمان د امنیتي ځواکونو هڅې وستایلې چې په سختو حالاتو کې دی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورلی دی طالبان نه زه ډېر خوشحاله یم چې ما پلار سره یې مرسته وکړه او زه یې پیدا کړم ټولو امنیتي ځواکونو نه مننه د اختطاف شوي ماشوم پلار د لغمان د امنیتي ځواکونو د هڅو هرکلی کوي او زیاتوي امنیتي ځواکونو یې د زوی په پیدا کولو کې شپه او ورځ په ځان یوه کړې وه ما سره طالبان ډېر همکاران او زه د دولت نه ډېر خوشحاله یم چې زما زوی صحیح سلامت پیدا کړ او ما ته یې راوسپارل زما کور ته یې راوړ زه ترې نه ډېر زیات خوشحاله یم بالخصوص قمندانۍ امنیه لغمان نه او مدیر صاحب جنایي او دلاور خان نه ما سره ډېره همکاري کړې ده ټول امارت اسلامي نه زه ډېر خوشحاله یم چې ما سره شپه ورځ همکارو او شپې هم چاپې وهله زما زوی دپاره او چې دا پیدا شي د ورځې هم ګرځېدله او یو ځای هم پرېښی نه دی که لغمان ولایت دی که نور ولایتونه دي د اختطاف شوي ماشوم د قضیې په تړاو د لغمان امنیه قمندانۍ د یوې ښځې په ګډون 8 نور کسان هم نیولي دي چې دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوې